دا الله تبارک و تعالی احسان دی چې الله عز وجل نن موږ او تاسې د الله تبارک و تعالی د عظیم کتاب د قرآن عظیم شان د ختم په مجلس کې سره یوځای کړي یو. دا د رب جل جلاله فضل دی، دا د الله تبارک و تعالی احسان دی چې انسان د الله و دین ته راسي، د الله په دین باندې منور سي، د الله په دین باندې ښایسته سي. دا یوازې او یوازې د الله تبارک و تعالی احسان او مهرباني وي پر هغه انسان باندې، پر هغه قوم باندې، پر هغه قبیله باندې، پر هغه علاقه باندې چې الله جل جلاله یې نسبت د دین سره وکړي. زما ورونو، په قرآن عظیم شان کې الله تبارک و تعالی یو قاطع فیصله کړې ده. د الله جل جلاله د یو څو شیانو اختیار کلی او جزئی دا د الله تبارک و تعالی په لاس کې دی، بلا کیف د الله تبارک و تعالی په لاس کې دی. لکه د انسان د ژوند او د مرګ فیصله، لکه د انسان د هدایت او د گمراهی فیصله، لکه د انسان د عزت او د ذلت فیصله، لکه د انسان د رزق او د نیستی فیصله. خو زما ورونو، د اسلام د مقدس دین، د اسلام د مقدس دین اعزاز او قدر الله جل جلاله چې یو چاته ورنصیب دغه انسان نو په حقیقت کې د ژوند مالک سو، د انسان په هغه ژوند باندې متصف سو چې هم به په دنیا کې ژوندی ورته ویل کېږي، هم به په آخرت کې ژوندی ورته ویل کېږي. هغه انسان چې د الله په دین باندې متصف سي، دغه انسان ته نو الله جل جلاله هغه سرمایه ورکړه چې هم په دنیا کې سرمایدار سړی بللی سي، هم په آخرت کې دغه انسان د یو لوی او عظیم سرمایه خاوند. هغه انسان چې الله جل جلاله د الله په دین باندې متصف کی، د انسان ته نو الله جل جلاله هغه عزت ورکی چې هغه عزت هم د دنیا دی هم د آخرت عزت دی. زما ورونو، بعض شان مادیات دي، صرف ظاهری د دنیا د یو څو ژوند د دنیا د ژوند د یو څو شپو عزت دی، د دنیا د ژوند د یو څو شپو سهولت دی، د دنیا د ژوند د یو څو شپو خوشحالي ده. ولیکن اصلا خوشحالي هغه خوشحالي ده چې د الله په نیز باندې سړی خوشحالي وبولي. عزت هغه عزت دی چې د الله په نیز باندې سړی عزتمن وي. مال او دولت هغه مال او دولت دی چې د الله د الله د رسول په نیز باندې مال او دولت وبلل سي. زموږ ګران عالی قدر شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا شمس الله کوثری حفظه الله تاسې ته د سیدنا ابي هريره رضی الله عنه د مسند روایت وکي. د هغه حدیث شریف مسند سیدنا ابو هريره رضی الله عنه دی. هغه روایت چې جناب کوثری صاحب تاسو ته پیش کړي د سیدنا ابو هريره رضی الله عنه ده. زه د دغه ابو هريره رضی الله عنه یو لوی او وږد حدیث چې شیخینو مبارکینو راخستی دي، زه مختصر یو څو توري درته وایم. دا څوک د دې ابي هريره رضی الله عنه دی مبارک د خپل ځان قصه کوي چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم طالب وم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدرسه کې اوسېدم، د اصحاب الصفه وم. خو دا زموږ مدرسه دا داسې مسکینه وه، دا داسې د دنیا د مادیاتو څخه خلاصه وه چې پر ما باندې به لوږه راله او د ډېرې لوږې څخه به زه د جومات د لمانځه په وخت باندې غزار سوم، یا به په عامه اوقاتو کې زه غزار سوم،
او نور صحابه کرامو به زما پر مزغې باندې پښه کښېښول او د هغه عربو د اصطلاح مطابق د هغې زمانې د اصطلاح مطابق به دا ویل چې پلانکی مرض یا پلانکی تکلیف و ابو هریره ته راغلی دی او دوی به زما پر مزغې باندې پښه ایښې وه د دوی دا یو معالجه وه یو علاج و چې د دې رګو په نیولو باندې به دی بیرته راپورته سي او را بیداره به سي. سیدنا ابي هريره رضی الله عنه وایي چې په حقیقت داسې نه و زه به هغه مرض چې دوی یادوي لکه موږ او تاسې چې یادوو میرګی مرض دی یا پیرانان یا نور دی دا دغه مرض د انسان چې بېهوشه سو پر دې انسان باندې هغه تکلیف راغی نو موږ او تاسې د خپل سیمې مطابق د خپل وطن مطابق مختلف علاجونه کوو څوک یې پښې ورتخنوي څوک یې سینه ورموښي څوک یې سر رومالشي د دوی صحابه کرامو هم دا یو معمول و چې کله به یو څوک ناڅاپه داسې غوځار سو نو دوی د یو خاص مرض نوم اخیستی او د هغه علاج یا د هغه مالش دا و چې پر مزغې به یې پښه ور کښېښول او یا مزغه یې به رومالي شوی. ابو هریره وایي پر ما باندې هم د ډېرو خلکو دا ګمان و چې دی دا بېهوشي پر ده باندې راسي دا هغه مرض دی لیکن ابو هریره وایي دا کیسه نه وه پر ما باندې چې به دا تکلیف راکلی زما چې به دا بېهوشي به پر ما راله د جومات د لمانځه پر وخت به زه غوځار سوم او یا به په نورو اوقاتو کې زه غوځار سوم پر ما باندې دا بیماري نه راکلل اصلا زما مریضي لوږه وه زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسافر طالب وم او په سوپه کې اوسېدم په دغه د ډېرې لوږې او د ډېرې نیستي سبب پر ما باندې بېهوشي راله خلکو ته به مې نه سو ویلی د دوی به دا ګمان و چې پر ده باندې هغه مرض راغلی. ابو هریره رضی الله عنه روایت شیخ صاحب مبارک هغه روایت وکړي او ستاسې و درانه حضور ته یې پیش کړي. دا ابو هریره دا د الله جل جلاله په بندګانو کې یو ډېر غریب بنده و. د ابو هریره یوه دا کیسه ده د لوږې ده دویمه یې بیخي تر دې لا نادره کیسه ده هغه دا ده ابو هریره رضی الله عنه یو ورځ ډېر زیات وږی سوم په مدرسه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدرسه کې ډېر زیات وږی سوم ډېره زیاته لوږه راباندې راله نو اراده مې دا وکړل چې ته راځه ووځه له مسجده له مدرسې ووځه د سیدنا امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه کور ته ځان برابر کړه د ده دروازې ته ځان برابر کړه کېدلی سه امیر المؤمنین چې په دې وخت کې لا دغه لقب نه دی ورکول سوی عمر رضی الله عنه دی به راووځي او کېدلی سي دی ستر ته وکړي چې څنګه ولاړ یې په دا پوښتنه کې کېدلی سي ستر ته وکړي د ډوډۍ یا زموږ او ستاسې د اصطلاح مطابق د څښلو د خوړلو ست به درته وکړي ورسره ولاړ به سي. نو دی وایي زه راووتم پر هغه ځای باندې مې ځان برابر کړي چې سیدنا عمر رضی الله عنه پر هغه لار راځي. خدا دی عمر رضی الله عنه راووتي چې کله عمر رضی الله عنه راووتي ما ورته وویل ای عمره د قرآن عظیم شان په یو آیات کې مې سودا بنده ده او د دغه آیات هغه صحیح ترجمه او تفسیر نه رامعلومیږي نو عمره که ماته د قرآن عظیم شان د دغه آیات کریمه هغه صحیح محمل راوښیې او په دغه تفسیر یا په دې ترجمه مې سر راخلاص کړي او یا د دې په مثل باندې نورې کلمات یې ده ورته وویل. عمر رضی الله عنه د ده د سوال جواب وکړي. کله چې د ده د سوال جواب وکړي نور یې نو دا پوښتنه نه ځینې وکړه چې وږی یې تږی یې جوړ یې ناجوړه یې په خپل کار پسې ولاړ. دی وایي په دې ترتیب کې ناکامه سوم بیا مې له ځانه سوچ وویل چې اوس څه کوې له شرمې مې دا نه ده ورته ویلي چې زه وږی یم کور ته مې سره بوځه خوراک راباندې وکړه. بیا مې دا وویل چې ځکه دی په خطا سو در باندې راځه د امیر المؤمنین ابو بکر رضی الله عنه د کور دروازې ته ځان برابر کړه چې هغه در باندې راووځي هغه به ست درته وکړي او ورسره ولاړ شي او بهانه به د خوراک د پیدا سي د څښلو د خوړلو بهانه به پیدا سي. بیا مې وایي د سیدنا
ابو بکر رضی الله عنه د کور و دروازې ته یا د ده ولارې ته ځان برابر کړي. خدا دی امیر المؤمنین ابو بکر رضی الله عنه را باندې راووت او را باندې راغلی. هغه ته میم بعینه هغه الفاظ چې می عمر رضی الله عنه ته ویلي وه هغه الفاظ مې وده ته مو وویل. کله مې چې مې هغه ته هغه کلمات یې وویلې نو سیدنا ابو بکر رضی الله عنه هم زما د سوال جواب خپل علم مطابق وکړي. نور حضرت ابو بکر رضی الله عنه دا نه راته ویل چې راځه یا به ډوډۍ را سره وخورې یا زموږ او ستاسو د اسلام مطابق چای به را سره وکړي ناشته به را سره وکړي د دې ست نه راته وکړي. او زه بیا په خپل کار کې ناکام شوم. بیا وایي د ځانه سره مې سوچ ووالي چې اوس نو بله لار نه ده پاته، راځه پر هغه ځای باندې کښېنه یا ودرېږه چې سیدنا رسول الله صلی الله علیه وسلم راوځي. وایي دا و یو څه وخت بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم را باندې راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راووتی او ما ته یې وکتل ویې خندله راته او راته ویې ویل ابو هریره راځه کور ته. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زه کور ته بوتلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې یو جام شیدې وې او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شیدې راوغوښتلې ما ته یې وویل ابو هریره ولاړ سه هغه نور اضیاف الاسلام هم راوغواړه. اضیاف الاسلام د اسلام میلمانه دا طالب العلمان دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صوفه مدرسه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سم مسافر طالبان چې کورونه یې په مدینه منوره کې نسته دا طالبان دلته ورسره اوسېږي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویل ابو هریره ولاړ سه هغه د اسلام میلمانه م راوغواړه. دی وایي ابو هریره چې ما چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر راته وکړل دې خبرې خوند نه کوي را په طبیعت کې په دې خوند نه کوي را چې هلته ډېر طالبان دي کم از کم زیات و کم 80 نفره طالبان چې دا زه ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کور ته راولم او یو جام شیدې وي نو بیا خو به بیا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خادمانو کې خو زه یم بیا به زه خدمت کوم د طالبانو د میلمنو به زه خدمت کوم نو کېدلی چې ما ته هېڅ چانس د ځان د مړېدلو ده نسي پیدا په دې خاطر باندې خوند نه کوي خو بیا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکم مطابق زه ولاړم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا طالبان مې راوغوښتل. چې کله مې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا طالبان راوستل د زما د فکر مطابق رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته ویل دا جام واخله پر ویې ګرځوه. زه راولاړ شوم نو مې دا یقین سو چې غړپ هم نه درته پاته کېږي او هغه لوږه او تنده چې پر تا باندې ده پر هغه حالت باندې به پاته سي. دی وایي ما دا جام واخیست پر د صحابه کرامو مې وګرځوه. هر صحابي ته یې نیسم اخر یوازې او یوازې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته څوک پاته سو ابو هریره مال یو ته پاته یو زه پاته یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وویل چې ابو هریره تی وڅښه. ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تی وڅښه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ابو هریره تی وڅښه. دی وایي په جام کې شیدې پاته دي ما شیدې پورته کړې پر غاړه باندې او ومې څښلې یو څه مې وڅښلې ما داسې مې نه دي کړي چې بلکل مې ځان باندې موړ کړی وي. بېرته مې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ونیولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا راته وویل ویې څښه پورته بیا یې وڅښه بیا مې وڅښلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم بار بار دا څه پورته کړی دي. په اخر کې چې شیدې بیا هم پاته سوي دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نیولې دي دشه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کتلې دي. په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وخندل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بعضې شیان الله جل جلاله ښول اعلام الغیب اخبار الغیب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله کوي. د حضرت ابو هریره رضی الله عنه هغه پټه اراده الله جل جلاله ورته ښولې وه چې د ده اوله وار په دې خوا بده سو چې طالبان راوغواړم په یو جام شیدو باندې کم از کم شاوخوا 80 نفره طالبان نو دا به زه ما ته به څه شي پاته سي او بیا په دې باندې چې زه دی خادم دی دی شیدې پر طالبانو باندې ګرځي بیا هم دا فکر و چې ما ته به شی نسي پاته. خو د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې په آخر کې بیا هم ورته خندلي دي هغه د ابو هریره رضی الله عنه د هغې پټې ارادې چې الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ښولې وه هغه یې ورته وښوله. زما د دغې قصې په کولو باندې د ابو هریره رضی الله عنه د دغه روایت چې شیخینو راخستی دي په
په دې کې زما مقصد دا و چې تاسو ته زه دا وښیم چې څونه قیمتي انسان دی، لیکن دا قیمتي انسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا زندگی دا رقم تیره کړې ده. نن ابو هريره رضی الله عنه ته الله جل جلاله درې شان چې ما درته دا د الله جل جلاله په ملک د الله جل جلاله د الله جل جلاله دا خزانه له ځان سره ساتل دي، مرګ او ژوند، مالداري او غربت، عزت او ذلت. دا درو سرو کې الله جل جلاله ابو هريره رضی الله عنه ته دا درې سره هغه د عزت شان، هغه ابدي حیات او هغه لوی مال د الله جل جلاله ابو هريره رضی الله عنه ته ورکړي. مال خو په دې باندې ورکړي. اوله خبره به دا درته کوم چې ابو هريره رضی الله عنه الله جل جلاله حیات ورکړي، ابدي حیات. ابدي حیات دا دی چې ابو هريره رضی الله عنه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغو طالبانو صدی چې دغه د طالب علمي حالت دی، دا د غربت او د یوازوالي حالت دی. دا د ابو هريره رضی الله عنه عجز عاجزي ده چې حضرت شیخ صاحب خپل بیان کې وویل چې امام بخاري رحمت الله تعالی علیه اول حدیث د سیدنا امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه دراوړي او آخري حدیث شریف د ابو هريره رضی الله عنه دراوړي. دا یو په دې کې یو دقت ته اشاره ده د امام بخاري چې دین دون لوړ همت غواړي لکه د امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه ده، او دین دون عاجزي غواړي لکه د سیدنا ابو هريره رضی الله عنه. خو لیکن ابو هريره رضی الله عنه الله جل جلاله ابدي حیات ورنصیب کړي، په دنیا کې ژوندی دی. 1400 یا 1400 کاله کېږي د صحابه کرامو چې تېر سوي دي. نن هم الحمدلله زموږ او ستاسې په دا بهترینه غونډه کې، په دا بهترین مجلس کې موږ د ابو هريره نوم یادوو. که نو زما هم ډېر یو معزز پلار یو شیخ الحدیث په دغو علماو کې ناست شیوخ کې پېژني دا خلک تېر سوي دي، او د هغه پلار او د هغه پلار او حتی په اجدادو کې مو د فضل الهي منتظر شاه بزرګ په نامه باندې زموږ یو نیکه تېر سوی. هغه کیسې موږ دلته نه کوو، باید چې ما کړې وای هر چا ته دا خوند ورکوي چې خپل پلار او نیکه په شونمانو باندې یاد. لیکن موږ ابو هريره یادوو. دا هغه د ده هغه حیات دی چې الله جل جلاله ورنصیب کړي، چې ابدي حیات دی. د قیامت ته پورې به د ابو هريره نوم داسې روښانه ولې د الله د دین سره یې وفا وکړ، د خپل قوم قبیله ژوند ټول یې د الله و دین ته ورکړي. الله په قرآن کې پر دې باندې شاهدي وایي، د ټولو انبیاو په باره کې الله جل جلاله دا شاهدي وایي: وترکنا علیه فی الآخرین سلام علی نوح فی العالمین، وترکنا علیه فی الآخرین سلام علی ابراهیم، وترکنا علیهما فی الآخرین سلام علی موسی و هارون، وترکنا علیه فی الآخرین سلام علی الیاسین. دا څه شی د الله جل جلاله؟ الله جل جلاله دا د دې عزت او ابدي حیات شي. په دنیا او په آخرت کې عزت الله جل جلاله د هغو خلکو در شي چې د الله و دین ته وخت ورکړي او د الله د دین ملګری شي.